خور خو راپسې دا راغی. ګلوسیانه زر ته زره د دې ځای نه خپې وباسه، کنې لرې سوپرې دله خوري. یوی مورې راشه که نه یوی مورې راشه. ادم خور خو ډېر زیات راوځغلولمه، ورته چې دلته ورته لږه دمه وکړمه. یا الله خیر یا الله خیر. یوه چې دا څپېړه چې شي راواچوله، دلته خو څوک نشته. ګلوسیانه زما په خیال دا هغه جادوګر ادم خور د دې ځای نه خپې وباسه تخته. یوه هغه دم خور خو دا راغی. ګلوسیانه تخته. ها د وختي نه دا تازه یارولم، وختي دې مو یارولم، اوس دې مو یارولم. ها د وختي نه دا تازه یارولم. اجر دلته په رښتیا بلاګانې دي او وختي ته وي که هغه ته نه وي. ما یو پیره واچوله بیا مې نه راچوي. ګلوسیانه وختي م زما په خیال دا وه. ته خو ورته بیا دا کارونه کې یوازې مه ګرځه ځه. احمدیاس یارول کول مې چاته په رښتیا بلاګانې دي. ورې چې دلته دمه ځان وکړو دا ډېر زبردست ځای دی. یوه ګلوسیانه چې دا چغه چې ووله، ګلوسیانه دا خو بیا هغه ادم خور دی. خپې وباسه تخته. حالا چې په دې وړو کې نه چیچل شو دی. هلکه پاڅه ده دا ولې هلکه یم ماشومه پاڅه ولې ته ورته که چې کته یې ویسمه چې دا وله چیچل شوی اوبه موبه پرې وڅښم. یا الله خیر رابیق یا الله خیر. هلکه پاڅه دا ولې هلکه ماشومه هلکه پاڅه دا ولې دا په تا چیچل شوی دی. دا هلته په ما ادم خور پېښ شوی و، دی ویارولم زه بېخوده شومه. هغه بره ځای کې که نه او هلته بره ته راځه ما ته ځای وښیه. د دې ادم خور نه ډېر خلک تنګ دی. راپاڅه ده سره به اوس نن ګورو. راځه ما پسې دې خوا راځه. هغه بره جاخو کې دی که نه دغلته بره خو نه دی. دغلته بره دی که نه
اوس به داسې کار کوو ته مات په دې ګټه کښېنې د ده چل مال راځي خو یارېږي به نه څه ټایم کې چې راته د ده دا مال راځي ښه چېرته به تښتې نه او ته دلته کښېنه چې څه ټایم کې راغی نو بیا به ورسره ګورو بسم الله الرحمن الرحیم یارېږه مو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یارېږه مو صبر وکړه لږ صبر وکړه اوس به دی راځي چېرته تللی نه شي هغه د ادمخور راغی ما د نه خوري ما د نه خوري صبر وکړه یارېږې به نه چېرته به تښتې نه دقلته په ځای کښېنه خوځې را خوځې به نه د ده دم مال راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ودې لیدو دا د څه برکت دی د قرآن نو څه ځای کې چې څه حدیثه څه مشکل تاته راځي درې پیرې یاد کورسي وایه دا یې زده که او که سورت یاسین دې یاد کو دا هم ډېره ښه خبره ده اوس ډېر ټایم نه ضایع کوو راځه په داسې ځایونو کې یوازې مه ګرځه دلته ماران هم ګرځي راځه چې کور ته دې ورسوم داسې یوازې مه ګرځه مدرسه وایه خپل سکول وایه راځه یو دا چغه چې شو والا یو به دا چې شی دی رمله پاڅه بار چې شی دی یا لکه ولې چې شی دی د خوبه دې را پاڅولم چې شی دی چپ شو چغې مه وهه هغه خوا کمره کې پیری دی زه ترې وتښتېدمه لکه په رښتیا وې هغه خوا کمره کې و ما ته پاته ده چې ته ما یارې ته داروغ وه زه ستا په خوله یقین نه کو پاڅه چې زه درته وښیم راپاڅه په خپلو سترګو یې وینه راپاڅه که نه اوس راپات چې وښیم درته که نه نه زه بار ته نه ځم که نه ماله خوب راغل ته اوس دغه قیسې پرېږدوه داسې کار وکړه که نه بهر لاړ شه یو 4-5 وږې مات کې دلته به یې دواړه رواته کړو او زر راځه یارېږه مه څه نشته ښه رحم الله راشه اله د ګلوسین خو یوه ګنټه وشوه او لا نه دی راغلی ته وردېږه چې ورشم پسې چې چل وله نه شوی
الا چې دې ګل حسین را چیچل شو دی. ګل حسینه لکه ګل حسین راپاڅه. ګل حسینه لکه راپاڅه درل چیچل شو دی. دلته پیریان چې ما کور ته بوځي زه یارېږم. راپاڅه چې کور ته دې بوځم راپاڅه یارېږم. ته د څه نه یارېږې زه سره یم نه. راځه په قلاره راځه. دا ته ولې بېخوده شوی وي؟ دغه پورې ټل کې چې شی زه یې ویارولم. د چیشي نه به هم نه یارېږي. دا ځوان د سره دی نه. ته وردېږه زه یې سې کوم دا دې ما ویاری ځه. اوس ورته ګوره زه یې دلته سې کوم دا دې ما پسې راشي ما دې وویاری ځه. ستا بدل به تې زه اخلم. ته هسې یارېږې مړه. ته ما ته معلومې ته ځانه کلکلا خانې. اوس ورته ګوره ځه چې د مارۍ دا مارغوټ وله ماتومه که نه. اله چې هغه هلک څه شو؟ ګل حسینه زما په خیال رحیم الله جوارو ته دنده کړی. ته تخپې وباسه تخته. زما چې دې مړو ته دوا وکړمه الله به لاله حجر راکړي. او ورځ به دې ځي ته موږ هم راځو. الله دې په خپل رحم د ټولو مسلمانانو جنت نصیب کړي. او الله دې زموږ په دې ملک خپل رحم وکړي. به چې دا چغه چې شو واله چې د دې ونې شاته دا چې شی دی یا به دا خو څه بدموره غونته کې شی دی. ګل حسینه د دې ځای نه خپې وباسه. دا خو ډېره خطرناکه مخبره ده. که ځان دې روغ خوښ نو د دې ځای نه خپې وباسه. یا به دلته خو سوری قبر دی. ګل حسینه خو قبر پیداوه دې ځای نه خپې وباسه. شیخ خو راپسې دلته هم راغی. پرېږده مدینه تا چې کوم کار کړی نو دا دې ښه کار نه دی کړی. بغیر د مرګه به دې نه پرېږدم. ورځېږه. ګل حسینه دې ځای نه خپې وباسه. دا دمخور د پسې شو دی. دی دې نن ژوندی نه پرېږدي. زه خو دې مخبرې له دوا له راغلی وم خو چې دا راپسې څه غضب پسې شو. خو زه پرېږدوه چې کار چې شی دی خو خپو له زور ورکړه او ځان کور ته رسوه. پرېږده مدینه چېرته به تښتې درالم. لکه ته را منډې ولې وای چې چل دی سپوره په مخه کړی که بوډا صاحب ته مخبرې له دوا له تلم هلته چې شي روز غلوم ډېر دغه شی و. څه دغه شی و چې شی و؟ سخا غوندې شی و. ول مه خورې مړه ځانه خوله خوره ځانې لګیئ مخبره کې چې شی دوا له تللی و نو ته
دوا کوله که تا نور دې چل کوم ځان لګي کومې مخبارې ته تللی وې دلکته څنګه شو داسې سخاوړه څېرې وې داسې بدبوره شو زما خو یقین نه راځي چې څنګه زما په دې خبره سره یقین راځي ته داسې کار وکړه چې خپل د سکول سبق راواله او بهر مه ګرځه خپل د سکول کار وکړه او که بیا د معدې چې شی پېښ شو نو بیا ما ته ووایه زه به دې چېرته پیر لګوزم ښه ورشه ټیک شو ځه زما خواړو یقین نه راځي چې دا په دې وړو کې دا څه شی پېښ شوی دی خو زه رښتیا به وایم نو الله دې خیر کړي یباره مولا را چې کله وخوړم نن یباره مولا را لکه ولې دا چې چل دی دا چې چل دی که ته پوره کړو چې دا چې چل دی دا ولې ځه تغړېږي دا چې چل دی که وی لکه دا به تا چې چل شو دا ولې تغړېږي پیریان د باندې راغلي که لیونی شوی نو ته ما پسې چې شی راغلی و زه یې ډېر زیات ویارولم ملا زما په مازغو چې چل دی ما دې ځینې وباسه ما په چې شی راغلی که تا چې چل کړی داسې ته ما ته خپله غلطي وښیې ته چې وختي دې تا وایي که نه زه مخبارې ته دعوا راتلی وم نو ته چې اول مخبارې ته لاړې تا چې چل وکړو ملا چې اوس یې اورېدل غواړي نو اوس یې واوره مخبرې دې مړو ته مې دوا کوله ورته که متیازې راغلي متیازې راول کومه بیا به ورته دوا وکړم الله خو به راله اجر راکړي که نه یو بچی را چغه چې شو والا دلته خو هم څوک نشتی ګلسیانه دا چغه ماته ډېره خطرناکه ښکاري زما دې مخبرې دې مړو ته دوا وکړم او ډارېکي زما کور ته تښتم ښه لکه ته تللی وې اول تا د مخبرې خوا ته کانډر سره متیازې وکړې خدای دې په غرقونو غر که څوک داسې کوي دا ټیک تا پسې پیریان راپسې شو دي یا په تا باندې سایه ده داسې کار به اوس کوو که نه دغه تا خوا یو پیر دی هغه له به زه تا بوځم هغه له دې خبرې حل ورځي که دا پیریان خو به دې رانه مړ کړي اوس دا تا وختي ماته ولې نه وي چې زما د مخبرې خوا ته متیازې کړي دا کار بیا چېرته ونه کړي د مخبرې خوا ته بیا متیازې ونه کړي ښه غوره اوس داسې کار کوو چې راځه تا خوا دې پیر له بوځم دا تا ته ما ته وختي ولې نه وي شاته شه ملا په ما باندې چې شل شو دی ما له مرینډه راوړه ګرمي هم ډېره زیاته ده مړه مرینډه به درله والم مړه د وږي بچي غونته کې دا وږی کار مه کوه زه راځه په لارې به درله مرینډه هم والم او پیر له ځو داسې نه چې دا پیریان دې رانه مړ کړي راځه پاڅه چې بورې ځم راځه ما پسې راځه چې ګلسیان چېرته تللی ګلسیانه لکه ګلسیانه څه شوې دې خوا راشه کښېنه خبره کوم ولې تا څه وې ورشه په منډه دې دوکان نه یو ګولۍ نسوار راواله 10 روپۍ واله او زر راځه ښه زه دغه مارکیټ کې ډېر زیات یارېږم چاوې دغلته پیریان دي دا دروغ دي مړه نشته پیریان اوس یې د ماښام بانګونه وي زر ورشه یو ګولۍ نسوار راواله په منډه راځه زه دلته ناست یم دوکانونه خو ټول بند دي ولې چې دا خوا دوکان سین کمه اله دا دوکان خو هم بند دی چې دا اوازونه د څه شي دي یو بهې دا خو پیری دی
ګلوسیانه نسوار دي د مرګ اریانېږي تخته. یا لکه ته خو سم تک زیړ شوی یو ساه دې رامات شو د نسوار دې راوړه راکه نسوار. په مارکیټ کې پیری و څه بل شانې شکل یو زه ویارولم. او ولې دوکانونه بند څه مارکیټ ټول بند هېڅوک پکې هم نشته. روپۍ راځه به ځان راولمه پاڅه تا یوه ګولې نسوار رانوړه مړه. دا خو په رښتیا دوکانونه بند دي د ګلوسیانه خبره صحیح وه ښه چې دا چغه چې شي وواله یو خو د نونو د دا میخه په مخه چیغې ووایي ورځ او شپه وله نشته چې دا چغې څوک وایي دلته خو هم څوک نشته. دا چې شی دی یه بی چې دا چغه چې شي وواله رحیم الله راشه دی خو دکان سره ولاړې ما اله دلته خو هم نشته تا سر به زه ګورم دا دی الله زما په ګوتو راکړي زه دن لاړم او ځانه کښېنده بره لینټر ته روخېږي بره په لینټر درته ولاړې ما یا لکه کم ځای صحیح حل ووایه پاوړو روخېږه ګلوسیانه کم ځای ته ورځېږې باره پسې خېږم که بره یې چاړته یو به چې دا څه شی دی رحیم الله خپې وباسه تخته د ګلوسیان خبره صحیح وه وای چې دا چغه چې شي وواله دلته خو څوک شته نه زما په خیال پیشو به یې چېرته ټال نه دا چغې د څه شي راځي دا خو د ماشوم اواز دی ګلوسیانه دې ځینه خپې وباسه ځان رحیم الله رسوه چې پیر له دې ورسوي دا دمخور ما په غیر د مرګه نه پرېږدي ما چا وي چې دې خطرناک ځای کې کښېنه ګلوسیانه دا خبرې پرېږدوه د ټل نه به د پسې چیشې روزي او مړ به دي خو دا ښه ده چې په وخت ځان کور ته ورسوم ګلوسیانه تخته ښه ده چې روتښتېدم تي هله دې کور کې خو څوک نشته کور خو خوشی دی یا الله خیر را پیښ کې اوس هم د ټل نه آوازونه راځي دلته خو څه شی نشته نو ګلوسیانه تخته ما هم څه پته وه چې دلته به بلاګانې کوم ځان رحیم الله پسې راکړم
بغیر د مرګ دې نه پرېږدم درغلمه تیار شه خپل مرګ ته رالې خیر دی څه ښه شوی چې ګزاره دې کړله او که هغه شی دقسې مخې ته کېږي کله ناکله راته مخې ته کېږي طبیعت باندې چې چالو شو که نه یا لاره کې یا کور کې دا ناشی ته مخې ته شو نو داسې کار به وکړو چې دغلته یو پیر دی ډېر رسېدلی پیر دی هغه له دې بوزمه په دې شي ځان ننداره کول نه دي پکار خراب به دې رانه کړي ښه او یوازې په دې ټالونو کې د خوښو علاقو ته یوازې مه ګرځه الله ډېر زیات خراب دي ښه او ګورې داسې کار وکړه که نه د علمشیر دوکان خو ته معلوم دي هغه سره زما کاته ده هغه ته ووایه ځانه دې که څه شي نه مینه رالې میوه ترې رالې چاړنه ترې رالې چې شی ترې رالې راواله او ویې دې و چې یو دغه راکړه شټینګه یو مارینډا ترې راواله او په منډه راځه ښه زه دلته ناست یم ډېره زیاته ګرمي ده او ژر بیا راځه زه هغه پورې پیپ باندې راته ناست یم ځه ښه یا الله خیر را پیښ کې ډېره خطرناکه لار ده زما شاته خو چیښې چیغې وایي شاته خو څوک نشته اله اوس چیغې د دې طرفه راځي یوه چې زما له سر په سوک چیښي وو ګلسنه دې ځینه خپې وباسه ادمخور د پسې شو د مارینډا دې د مرګه ریانېږي اله زه خو د خپل کور خواته راورسېدم دقلته خو هم اقسې چغې دي وردېږه پرېږدمه نو بو بو ګلسنه دا خو حقه ادمخور دی او ما ته یې پخپله وي چې وجنم دې تخته یړوکې دلته څه ګورې تخت دی دې ځای نه که نه یې وژنم اله ادمخور خو والوت ونه خو هم اوس خبرې کوي ګلسنه د ونې نه راتم ادمخور جوړ شو خپې وباسه وردېږه میتیاز غړکه تا به زه پرېنهدمه لږ صبر ته وکړه لکه مارینډا دې راوړ که نه زه دې وختي نه په انتظار کړی یم مړه ګرمي ده ملا زه چې څنګه ټال ته ورسېدم هغه شی راته بیا مخې ته راغی زه خو دومره ویالولم زما زړه یې په پنڅه وویسه ملا زه بیا نه ځم ځان نه لاړ شه راوړه ټیک شو دا ما ته پته ولګېده چې دا دې بیا ویارولې اوس به اخوا دې خوا نه کوو داسې کار ونه هغه پیر له تا ورسومه نو هغه پیر له تا ورسومه د دې څه پته لګي سبا مړی نه ونیوي مړ ډکي رانه ځان برابر که بوټان وغونده که دې چمپړو کې ځي چمپټو کې ځم ځه راځه چې تا هغه پیر له ورسومه ما پسې راځه په دې شي ځان ننګاره کول نه دي ګلشنه وردېږه مامټ والا اله دا خو د مادي اواز دی دا خو زما د خور اواز او دلته خو څوک شته نه او چغې راځي دې خورش ټاپي والا مدي هکه ته جوارو کې پټه شوې تر روزه موږ مه یاره موږ پیر له ځو نن به زه تا د مرګه په غیر نه پرېږدمه تا د مخبرې خواته میتیازي کړي ټول مخبره دې بېلمازه کړله نن به زه تا وژنم تا ته کور کې دومره عقل نه دی ښوولی خپل مرګ ته تیار شه ده راغلمه یا یبای دا خو حق آدم خور دی یری ملا راشه ګلوسینه یلکه ګلوسینه دا ولې پاڅه ګلوسینه دا ولې زه دې زما په خیال بیا قدم خور ویاره هغه پسې بیا راغلی یا الله پاکه ته خیر را پیښ کړي داسې کار کومه چې دې په منډه په غیږ کې پیر له راسومه یا الله خیر را پیښ کړي
راځه دا ډېر ښکلی ځای دی د دې نه بل ښایسته ځای نشته راځه کښېنه لا قادر اوس داسې کار به وکړو که نه ښه ښکلی دمه وکړه او بیا به داسې کار وکړو دلته باره درابونه دي هلته به لاړ شو چاکر له ټیک ده که نه ټیک ده ځه اوس ته کښېنه زه راځم هغه هلک خو یوه ګنټه وشوه ورانه دی زما نه یې 10,000 روپۍ ولډي وردېږه چې ورشم پسې رحیم الله کوم ځای کې راوځه که نه روپۍ دې څه کړې زه درته دلته په انتظار ستړی شوم رحیم الله راوځه که نه رحیم الله کوم ځای کې پاتې شوی رحیم الله زما په خیال دی هلک ما سره د پیسو لپاره دوکه وکړه خو زه الله به ورسره پوه شم دلته خو څه خطرناکې چیغې خېږي ګلسنه دې ځینه خپې وباسه تخته دا خو ډېر خطرناک دی الا اوس خو دلته زما د شاته چیشې ولاړه اوس نشته ګلسن دې ځینه خپې وباسه علامات خو زما د کور لار هم نه ده معلومه خو زه الله به خیر کړي رحیم الله خو را سره دوکه وکړه ورځېږه یو 2 رکعته نفل کوم الله به مې مدد وکړي اوس خو ما د کور لار هم نه ده معلومه کور ته راورسېدم یا الله پاک ستا لاک شکر دی یا الله پاک ستا لاک شکر زه اوس اریان دا یم چې دا ګټې څوک ولې 2 پیرې راله سر وشو یا الله خیر راپېښ کړي هغه ګلوسین ما هم دلته کېنولی او ګلوسین هم نشته یا الله خیر ګلوسینه 10,000 روپۍ څه کې خو څوک ګټې ولي او که یو پیر رال د غوږ ګیټۍ وویشته بس په ځای به مړ یا الله پاکه ته پکې خیر واچې ما ته چا وی چې دغه وړوکي سره دوکه کوه دا زما په خیال د دغه وړوکي 1000 ووالم هغه دا ګټې څوک ولي او چغې راځي چې بدموره چغې یا الله پاکه یو پیر ما ماف کړي بیا به زه چا سره دوکه کوم یو بچې دا پورې نه دا چې شه دی الله دا خو څه ادمخور غوانته کې ما ته ښکاري رحیم الله نن دې دا شی د مرګه په غیر نه پرېږدي د دې ځینه خپې وباسه تخته راځه دلته کښېنه چې لږه دمه ورته وکړو څنګه ځای ښکلی دی که نه دی ځای ښکلی دی خو دلته په ما څه سړوبي راځي زه یارېږم د چی شي نه یارېږي مړه ذکر کوه راځه هغه بره ځي ته ځو راځه ګلسینه ته داسې کار وکړه نه زه دې کله دوکان ته ځم د شپې نه رالمه او ته دغلته ما ته کښېنه زه په منډه راځم چېرته لاړ نه شي په هغه پورې ګټ ما ته کښېنه ځه ټیک شو زر راځه ځه جینۍ څوک ناسته ده ورېږه دې سر خو یو پلان کومه دلته رحیم الله ته کښېنم ډېر زیاتې ناوخته کورا خو نغی دا څوک چې شي راوچو ګلسینه دلته زما په خیال پیریان دې خپې وباسه تخته یبا رحیم الله راشه ګلسینه څه شوې ګلسینه لکه ګلسینه څه شوې ګلسینه چې ګلسین څه شو هلغه هلک خو هغه پروت دی ګلسینه لکه ګلسینه پاڅه دا چا ګلسینه
ګلوسینا ولې ګلوسینا پاڅه ګلوسینا لکه ګلوسینا دا چا ګلوسینا ګلوسینا سترګې وغړوه دا چا ګلوسینا پاڅه ګلوسینا لکه دا ولې دا په تا چې چل شوی و ته پورې زه چې شو یارولم ما کور ته بوځه زه یارېږم راځه یارېږم زه سره یم الله به خیر کړي راځه په دې لاره نه زه پورې شي زه یارولم هغه ولاړ دی کم دی دلته خو شیشه نشته هغه پورې ولاړ دی تا ته نه ښکاري مړه هسې یارول مه کوه زه سره یم نه راځه الله به خیر کړي راځه یارېږه مه هله چې په دې هلک دا چې چلو شو ګلوسینا 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 دا چا ګلوسینا لکه ګلوسینا پاڅه دا ولې دا چا ګلوسینا ګلوسینا لکه تا دا سوک ولې راواچو سکونه چا راچول دی ستا مازغه خراب دی منګه ځانه په ټینشن کې غلی کېنه مړه لکه تا دا سوک ولې راواچو دلته دی وماګه ما مه سوک نه دی راچولی هسې جنګ مه جوړوه دلته به دې خمګیره کړم په خپله سکونه راواچوې بیا په ما بدماشیانې کې دا سکونه ولې راچې ها دا ګټه خو لاره کې پرتې دي ورېږه چې کاته یې بارې کړم د چا خپې به ورته ونښلي دیو خو زما ټول بچي مړه کړه او زه خو د هر څه نه خلاص کړم وردېږه اوس به زه تاسو سره ګورم لږ صبر وکړه راځه دلته کېنه چې لږه دمه ورته وکړي کېنه کته راځه کېنه ښه دمه شه ودرېږه چې راشینه ورته وخورو لکه اشینه چې شو اشینه چې شو دلته خو اشینه نشته ما ته پته نشته تا به پټ کړي ته اوس ما ته ډایلاګونه کې ما نه دي پټ کړي دلته اوس پراته اوس نشته لکه کته چېرته په سوړه منډه دې راوباسئ ما نه دي پټ کړي که نه یوه تیلی چپس ترې راکړه نور ستا شو ما نه دي پټ کړي که نه ته په خبره نه بیا لګیا دا چکر به څه خوند وکړي اشینه هم چا پټ کړه اسې رالو مړه وس بچي چل کړه اسې رالو اسې اکاړه وشو لکه که پټ کړي راکړه که نه نه مې دي راشه وګوره کم دي یوه تیلی چپس ترې نور ستا شو نو دې ځین چا ویوړه پیریان راله ته منګه کو په سوړه منډل دلته یو منګک ته نو نور منګکان خو دلته نشته تا پټ کړي که نه دلته لاندې ته وګوره دلته خو نشته اخیر د دې ځین چې دا چا ویوړه اسې اکاړه وشو اسې رالو اوس پاچه چې کور ته ځو پاڅه کته به نور چپس دکان کې والو پاڅه چې ځو کار دی وکړو اسې رالو اشین هم چا پټ کړه لکه ورځېږه دا پورې لاره کې د ماشومه نه ده پراته او که نه ماشومه ده که نه ماشومه ده که نه ته راځه خوالی ځو غلی راځه ته غلی راځې خوشه غلی چپ یې لکه را خو پیری دی لکه تخته خپې وباسه تخته رامنډه که زر راځه ته دا قال ته لږ وردېږه چې دا اواز چی شي وکړو
لکه بلا خو راپسې دلته هم راغلی لکه راتخته خپې وباسه راتخته رامنډه که یای دقلته وردېږه دلته څه نشته ښه دقلته وردېږه چې دا ماشومه دلته څه کوي لکه دا خو چېرته پیری و راتخته ګلوسینه دلته راپسې پیری هم راغی راتخته خپې وباسه راتخته یبی موره د ملا تیر مې ماته ګلوسینه زر راشه لاته راله ګلوسینه پاد مې څه ملا مې لګېدله یبی زر که وخت پوله زور ورکه زر راځه راتخته لکه زر راځه دلته کښېنه ملا مې ماته شو ده یای ملا مې ماته داسې خطرناک درز مې وخور که نه یای کښېنه لږ ښه دمه شه یوبی زما غوږ چې شي ومروړو تا خو نه مروړو نه زه خو دلته چې تا ونه مروړو راپاڅه راتخته پیری راپسې دلته هم راغی راتخته خپې وباسه رامنډه که زر راځه رامنډه که زر راځه یا راځه چې دلته لږ کیرو چې لږ دمه شو موږ ته چا وایي چې چا کرله راځه کښېنه چې لږ دمه شو ورته لږ کیرو لږ دمه کوو بیا دې چې نه خپې وباسو ډېر خطرناک ځای دی ساریږو نه لکه تا دا څوک ولې راواچو سکونه چا راچول دي موږ ځانه په ټینشن کې ستا مازغه خراب دی غلی کښېنه مړه لکه ته دا سکونه ولې راچې ها ما څوک نه دی راچولی غورې مازغه مې مه خرابوه ته په خپله سکونه راچوې په ما راړی دلته بل څوک نشته ته راچې که نه ته دا سکونه ولې راچې ها غلی کښېنه غورې لکه تا بیا څوک راواچو ته په خبره نه یې ته په خپله سکونه راچوې په ما راړی ها ته دا سکونه ولې راچې ها تا سرو دغه ته دا سکونه ولې راچې تاسو پرېږده منئ په دغه ځای کې د بوټ ستا جوړم په خپله سکون راچوې په ما راړې ها پرېږدم دې نه چېرته به تښتې لږ صبر وکئ تا زه پرېږده منم پته نه لګي چې دا موږ پسې څه شی راپسې شو دی چې دا پیری دی که دا څه شی دی چې موږ څه چل کړی دی د پیریانو بچي وژل دي چې دا موږ څه چل کړی دی تا خو چې چل نه دی کړی کوم ورځ چې موږ چکر له راتلو په هغه لاره کې ما 2 ګټې ورغلې ښه لکه تا ګټې رغړولې او ما ته دې غږ نه دی کړی دا غږ تا ما ته پرون ولې نه کو دا تا ما ته پرون ولې نه وي ها ما نه هېر شوي وو ټیک دی د پیریانو بچي وژل دي ما وی چې دا موږ څه شی موږ پسې راپسې شو دی اوس به داسې کار کوو هلته بره پیر صاحب دی هغه پسې ځو کنې دا پیریان موږ د مرګ نه بغیر نه پرېږدي هغه پسې به ځو او خپله ټوله قصه به ورته کوو راپاڅه چې ځو زر راځه زر ته ټیټ ټیټ راځه چې پیر صاحب شته که نشته ټیټ ټیټ راځه پیر صاحب هغه پورې ناست دی پیر صاحب په مخ کې ګاډي واډي ونیوې خبره به زه کوم ښه راځه غلی راځه السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام کینای وایه کنه ولې څه مساله ده پیر صاحب ما دا وړوکی پرون دې کاته پټو ته چکر لګاغلي یو 2 ګټې چرته ورغړولې پیریانو ګټې مړه کړلې چې چلې کړلې اوس موږ ته فشار راکړی او موږ ډېر زیات تنګ کړو د پرون نه تر اوسه پورې په موږ ډېرې زیاتې بازیګرې وایي کړیو کنه بس زه ستاسو ټوله په قصه پوه شوم صبر وکړئ زه دله تعویض کوم صبر وکړئ دا تعویض والا دا به له په سره کاپړه کې بند کړي او د دې ماشوم غاړې ته به یې واچې ښه راکړه څو روپۍ پیس درکړمه بس 1000 روپۍ راکړه نو
روپۍ ټیک شو ځه 1000 روپۍ پیدا وخو چې دا کار وشي دا واله 1000 روپۍ بس اوشو ځه ځئ د الله په امان ځئ بس پیر صاحب منګه لاړو ځه د الله په امان لاړو راځه هلکه چې ځو راځه بس 1000 روپۍ خو وشوې تاسو د چاوې چې ګټې رغړوئ حق پیره حق ته ورته کته چینه کې ورته اوبه وڅښمه ډېر تږی شوی یم بیا به سیده په دې ځنګل ځمه ماشاءالله ډېره ښکلې یخې اوبه دي ښه اله چې دا چغه چې شواله ګلسیان زما په خیال ته بلاګانې دي ګلسیان دې ځینه خپې وباسه تخته ډېر خطرناک ځنګل دی چې شی دې بمبکۍ زما ځان دې کته روډ ته وباسمه بیا به رو ځمه یا الله خیر ډېره خطرناکه لاره ده ما چاوي چې په دې لاره راځه یا الله خیر د دې ځینه زر خپې وباسه چې شی دې بمبکۍ ګلسیانه دلته زما په خیال ماته بلاګانې ښکاري تخته ګلسیانه سکول خو دې واسیم پرېښو نه د ښې شو او نه د بدې اوس داسې کار کومه چې ځانه څه کار ګورم د کور هم روزغالولمه داسې کار کومه د چرګو د غلاګانې شروع کړم خو نه بدې دا هم غټه ګناه ده ځانه څه حلال روزګار شروع کومه ورده که چې څه روزګار شروع کړم په ذهن کې مې څه سوچ نه راځي زه دقلته به ناست یو د پټي به چاپې کوو نو Nope. السلام علیکم وعلیکم السلام لکه څنګه ښه او خیر دی دلته غزاره یوازې ده ناستې څه کې په دې خوږو شاړو کې بس اسې راووتمه راووتې تا باندې مې یو کار راغلی کولی شي او ووایه څه داسې کار دی که نه چې زموږ کور کې بجلي روانه شوې ده یو ولډر دی هغه لګول غواړي او یو بورډ دی هغه لګول غواړي ته به یې ولګې او زه خو هسې دلته استاد یم ناستې او ما 10 کاله د بجلۍ کار لګولی کړی شي ټیک شو ده راځه تاله به یو 500-600 روپۍ راکړم بل چاله به ورکوم هسې دې دلته د پټي دې ستړی کړه هسې دې هم د سکول نه باس کړي پاڅه چې ځو ګلوسینا تا چې یو کال مخکې ما سره دوکه کړې وه هغه دوکه ماته یاده ده اوس به دنه د هغه دوکې بدل خامخا اخلمه پرېږدم دې نه ګورو به ده راغلم هلکه هغه دومره کار نه دی یو ولډر دی هغه لګول غواړي او یو دغه دی بورډ دی هغه لګول غواړي د 11 منټو کار دی 700 روپۍ به زه تاسو درکړم دومره ګران راځه زر راځه مازغه مې مه خوره زه ګورم تا زه پرېږدم نه تا چې ما سره کومې دوکې کړلي که نه د هغه دوکې بدل به نن زه اخلم پرېږدم نه ده راغلم ستا سر وداغم
دا راته ووایه چې د سکول نه دې ولې بس کړو بس استاد لاس مات کړو په ذهن کې مې څه د نشي سکول نه به دې نه بس کول که نه سکول خو چې تعلیم چې دې ونه کړو که نه نو بیا یې د تعلیم لکه مثال داسې دی تعلیم چې چا ونه کړو د هغه مثال د ښار دی نو تعلیم به دې کړی و مونږ علي بېتې نه راځي ته د تعلیم غم راغستی بس تا خوښه ده نو ځه مخکې راځه چې کېږو ځو. ګلوسینه ها بیا څه وی څه کار دی دا ځای ډېر د یارې دلته لږ تېز ځو نو چې دا زر زر کور ته ورسو دا کار درته دلته دې خوا راشه دا پورې مزی نه دی دا مزی دی دې ته یو اولډر لګول غواړي دې ته چې د اولډر ولګو دا بیا اوچت کې دی بارګو ته دلته د شپې تیاری او هلته بیا یو دغه لګول غواړي بورډ او زه راځم ښه خازه ورځه دا زما ماته دغلته پرېږده ته کار دی زه راځم په منډه باندې او تاله زه د روپو هم بندوبست کوم چې تاله زه روپۍ په دغه کوم واته روپۍ خو به راکې او د چیو پراټو چیو بندوبست وکړه پراټې بدلوم راوړم مړه دغه غم مه کوه دغه بدلوم راوړم خو ته دا کار وکړه او زه راځم دلته اولډر ولګه تاله زه اولډر رالم بچیا ګورم به سره اوس لږ صبر وکړه دا خو په دې لاس هم نه سپینېږي او د سره پلاس هم نشته وردېږه په دې خوله یې سپینو ماسې هم بجلي نشته تا لکه ما سره دوکه کوله که نه بجلي خو له خیره سره راغل ده اوس به ګورو ښه چې تا له زه یو شاټ نیم درکړم چې ته سم شي ولکه هلکې خو ونیو او دی خو به ځمکه ورغاښ ما یې دی به لږ غونته کې له یو شاټ نیم بول زه ورکړم بیا به ډېر ټیک شي یاله ګلوسینه یې لکه ګلوسینه پاڅه ګلوسینه پاڅه الله دا مې چې چلو کو یا الله خیر رحیم الله اوس داسې کار کوه چې دی وړه او بهر یې سپاره داسې نه چې څوک د باندې راشي که نه خیر دې نشته اوس داسې کار کوم چې دی بار وړم او بیټک کې سپارم چې د نه دا شاټ ماټ لاړ شي یا الله پاکه ته راته خیر راپېښ کړې یا الله خیر ما ته چا وي چې دی د بجلۍ کار راواله ما یې د ده نه خو به زه خپل بدل واخلم دی خو په رښتیا هله دی خو ساه هم نه اخلي یا الله پاکه خیر راته راپېښ کړي داسې نه چې څوک راپسې راشي او اوس که دی راسره ولید نو سره له ثابوته به ګیرې به عمري به د تور لحد شاته شوی به اوس داسې کار کوم چې ټیم ډېر نه ضایع کړو دلته ولکان دوام په دې دی سپارم که شاټ دې لاړ ښه که لا نه بیا به وله په سر لا پاسه خاوره واچوم یا الله پاکه ته اوس ما ته معافي وکړي
3 घंटे بعد به پسې راځم الله به ټیک کړی یا الله پاک په جوړۍ کې مې خیر واچې یا الله پاک زم کور ته بیا پسې لږ وروستو راځم لوسیانا پاڅه هلکه دلته چیچل شوی و ټول ماشومان بابا دې را روانه دی پورې ونه کې ناسته ده پاڅه کورس کې بیل دی ښکاره کومه چې شی دې تیارېږه پاتې راځه السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام وایه کنه ولې څه مسله ده پیر صاحب په دې لو کې باندې چې چل دی دا دویمه ورځ ده کله وایي هغه ځای کې ماشومه ده کله وایي دغه ځای کې ماشومه ده دغه لاره کې اوس هم چیچل وي ځله به راچیچلي لکه دا مسله ده دې خو ستاسو چېرته یوازې بهر نه دی وتی نه دی خو موږ چېرته یوازې نه پرېږدو او د نن نه 2 ورځې مخکې دی ما بوتل او چاکارله هغه کېنه دلته یو ډېر زبردست ځای ده کېنه زر ورشه خو زر راځه ښه زر بې راځه ډېر ناوخته خو راخو نه ولې چې لاړ شم پسې Luciana! Ala galo ko ka prote. Luciana! Luciana! Lagu Luciana! Luciana pa Luciana! Lagu teacher re. Kati ki wa? Ba to mashi ni to ba to raji ko ba ga ra gati wori ko ra. Ba to biyo ko shi da ba me pa ta. Raji ko te raji ji. ټول چل خو هم دقه ځای کې دی که نه ده به یې زما په خیال کې د پیریان دي زه پرې درد یم الله به یې دم مې پرېوړي دا تعویض به وله ورکړي الله به یې ښه کړي او دا تعویض به وله په چشي کې بند کړي الله به انشاءالله تعالی ټیک شو دا لاړو دا د الله په امان لاړو ځای ځای د الله په امان راچې ځو هلکه